او د نیکانو په لاره به یې روانوم. وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات. جبرائیل نازل شو او ما د هغه په امامت له هغه سره المنځ وکړه، بیا مې ورسره 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 المنځ وکړه. په ګوتو سره یې 15 لمونځونه حساب کړل. بخاري شریف. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ یمن ته لېږلو، هغه ته داسې وفرمایل: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هغوی دعوت کړه په دې چې شهادت ورکړي چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. پس که هغوی دا دعوت قبول کړ نو بیا یې پوه کړه چې الله تعالی فرض کړي دي پر تاسو په هر شپه او ورځ کې 15 وخت لمونځونه. بیا چې الله دې حکم څخه پیروي وکړه نو بیا یې خبر کړ چې الله تعالی پر تاسو صدقه زکات فرض کړی دی چې د مالدارو څخه به اخیستل کیږي او په فقراو او تنګلاسو خلکو باندې به ویشل کیږي. بخاري شریف. وایا وایا الله الله. هغه څوک چې له لمانځه څخه د فاصله نیولې، آیا پوهېږي چې د قیامت په ورځ به الله تعالی لومړی د څه شي پوښتنه کوي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. د قیامت په ورځ به د بنده په اعمالو کې د ټول نه مخکې د هغه د لمانځه حساب ترسره شي. که چیرې د هغه د لمانځه حساب صحیح راووتلو نو کامیاب شو، نجات او خلاصی وموند. او که چیرې بریالی او کامیاب نشو او لمونځ یې خراب راووت نو نامراد او تاواني شو. که د فرض لمونځونو څخه کم راووتل نو الله تعالی به وفرمایي: وګورئ که د ده په اعمال نامه کې نفلي لمونځونه وي تر څو د نفلي لمونځونو په ذریعه دا کمی پوره کړي. د دې وروسته د پاتې اعمالو حساب او کتابه په همدې شان وي. هو کې قدرمنه او عزتمنه مسلمانه وروره، اوس پام وکړه چې نبي علیه السلام د مسجد د لمانځه د فضیلت په اړه څه درته فرمایي. اسمان کې ځلند ستوري سپین هلال دې ثنا وایي: الله 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 الله. اذان کې 15 وخته تور بلال دې ثنا وایي: الله. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفوق صلاة الفذ ب27 درجة، أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني الفرد الواحد ب27 درجة. د جماعت لمونځ تر هغه لمانځه چې په یوازې ځان سره ادا کیږي 22 درجې زیات ثواب لري. متفق علیه. اسمان کی ځلند ستوري سپین هلال دې ثنا وایي: الله 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 الله. اذان کی 15 وخته تور بلال دې ثنا وایي: الله. هو ګرانه اوریدونکو، د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په بل حدیث کې دا سره راغلي دي: د سړي هغه لمونځ چې په جماعت سره ادا کړي تر هغه لمانځه چې په کور کې وکړي یا په بازار کې به جماعت وکړي 25 درجې زیاتېږي. او خبره دا ده چې کله سړی اودس وکړي او کامل اودس وکړي بیا مسجد ته صرف د لمانځه په اراده سره ولاړ شي، بل اراده د هغه سره شامل نه وي، نو چې کوم قدم اخري د هغه په وجه سره یو نیکی درجه لوړیږي او یو خطای معافیږي. او بیا چې کله لمونځ وکړي او پر هغه ځای باندې ناست وي تر څو چې په اوداسه سره ناست وي، ملائکه د هغه
لپاره د مغفرت او رحمت داسې دعاوې کوي. تقول الملائكة اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. او تر څو چې سړی د لمانځه په انتظار ناست وي هغه ته د لمانځه ثواب ورکول کیږي. بخاري او مسلم شریف. الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. او اے مسلمان وروره په یو بل حدیث کې راغلی دی چې څوک کور کې اودس وکړي او لمانځه ته ولاړ شي هغه داسې دی په ثواب کې لکه څوک چې د کور احرام وتړي او حج ته ولاړ شي. رواه ابو داود شریف. پسترو کمالاتو بدلون کړي د حالاتو د شپږ واړه جهاتو پسترو کمالاتو. اے هغه څوک چې د جمعه د لمانځه څخه نه خبره آیا پوهیږي چې یو لوی عالم محمد بن سامیه چې یو بزرګ عالم او د امام ابو یوسف او امام محمد شاګرد او د 103 کلونو په عمر وفات شو دی وای ما به هر ورځ 200 رکعات نفل مونږ کوم. د زیاتوي چې زما څخه په 40 کلونو کې یو وار تکبیر اوله تیر شوی دی. د په وینا هغه په هغه وخت کې چې زما مور وفات شوی و او زه په هغه کار باندې مشغول ما چې تکبیر اوله را څخه تیر شو. د په خپل وینا کې زیاتوي چې زما څخه یو وار د جماعت مونږ پاتې شو نو ما په دې وجه چې د جماعت مونږ 50 درجه زیات ثواب لري نو مدال مونږ 50 واره وکړ ترڅو هغه وزه پوره شي. دی وای چې ما یو ځل خوب ولید چې یو سړی راته په خوب کې وای اے محمد 50 زره خو دې لمونځ وکړ مګر د ملائکو امین څه سو. د ملائکو د امین مطلب دا دی چې په ډیرو احادیثو کې دا راغلي دي چې هر کله امام د سورۃ فاتحه وروسته امین وای نو ملائکه هم ورسره امین وای. د شاه امین چې د ملائکو د امین سره موافق شي نو د مخکې ګناهونه ټول معافيږي. په بل حدیث کې راځي چې ملائکه ورته د مغفرت دعاوې کوي او ورته وایي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه متفق عليه. حالاتو بدلون کړي د حالاتو د لوی قدرت څښتنه په شکل دې سناوي الله الله. هو کې ګرانه مسلمان وروره دغه حدیث چې همدا اوس تا ته وړاندې کیږي هغه کسانو ته زیری دی چې په تاریکۍ کې مسجد ته د لمانځه د ادا کولو لپاره ځي. حديث سنن الترمذي وغيرها بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. کوم کسان چې په تاریکۍ کې ډیر مسجدو ته ځي هغوی ته زیری ورکړي چې د قیامت په ورځ به کامل نور وي. په یو بل حدیث مبارک راځي چې کله تاسو یو شخص ووینئ چې مسجد ته ډیر ځي او راځي د مسجد سره ډیره مینه وي نو تاسو د ایماندارۍ شاهدي ورکوئ. تر دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه مبارک آیات تلاوت کړ. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بشکه چې د الله جماعتونه هغه څوک ودانوي چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړوي او لمونځ کوي او زکات ورکوي او له الله پرته له بل چا څخه نه ویریږي نو هیله ده چې دغسې کسان د سمې لارې موندونکي وي. رواه ترمذي شریف. تور بلال دې سناوي د هغو کسانو لپاره ګواښ او اختار چې اذان اوري او مسجد ته د لمانځه د ادا کولو لپاره نه ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر رواه مسلم. څوک چې اذان واوري او بیل یو عذر لمانځه ته ولاړ نشي نو لمونځ نه قبلېږي. صحابه وپوښتنه وکړه یا رسول الله یا رسول الله د عذر څخه د څه مراد دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې مرض یا ویره وي. الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اے
هغه څوک چې شیطان د مسجد لمانځه څخه په غفلت کې اچولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې چې پر امت باندې ډیر شفقت او رحمت لري او پر هغوی باندې یو ادنا تکلیف هم نه دی پرځو، خو پر هغه کسانو چې په کورونو کې لمونځونه کوي دومره په غضب دی چې زړه یې غواړي کورونو ته اور واچوي او کورونه یې وسوځوي. زما زړه غواړي یو څو ځوانانو ته ووایم چې ډیر لرګي سره راټول کړي، بیا زه هغو خلکو ته ورشم چې بې له عذره په کورونو کې لمونځ کوي او د هغو کورونه ور وسوځوم. رواه مسلم شریف.